دا پروژه موږ په 2011 کال کې پیل کړه چې موخه یې په لندن کې بهرنیو زده کوونکو لپاره په خاصه توګه روژه کې هیوادنی چاپیریال برابرول و. غوښتل مو په دغه مبارکه میاشت کې هغه زده کوونکي چې د خپلې کورنۍ او دوستانو لرې دي دلته سره راټول او په دې ځای کې روژه ماتې وکړي. موږ هر سهار نږدې 7 بجې په کار پیل کوو. کارونه مو سخت زیات دي. خوراکي توکي برابرو، فرشونه خورو، ګورو چې تخنیکي وسایل کار کوي که نه، او د روژه ماتې لپاره اوبه او خرما برابرو. د لندن په زړه کې دغه باغ کې موږ یو ځانګړی ځای لرو چې د بېلابېلو فرهنګونو خلک ورته راځي. د لندن ټولنیز پراختیا ننداره کوي او د روژې په اصلي معنا ځان پوهوي.